بلا او شهزادګۍ. پخوا په زمانه کې یو باچا د خپلې ملکې او د خپلې ښکلې لور سره د سرو زرو نه جوړ یو محل کې اوسېده. یو شپه یو بدرنګه دیو راغی. دا شهزادګۍ وتښتوله او په یو خوشي ځای کې په یو دنګ مینار کې قید کړه. ما بچ کې باچا او ملکه ډېر خفه وو او هغوی دا وعده وکړه که کوم بهادر سړي دا شهزادګۍ راوسته نو په سرو زرو کې به یې وتلي. دې دپاره زما لور بچ کې موږ به ستا لور بچ کوو. د ملک ټولو بهادرانو شهزادګۍ بچ کول غوښتل. هغوی په منډه منډه هغه مینار له ځان ورسو. ما بچ کې چې بدرنګه دیو د بهادران ولیدل نو د غوسې نه وغړمبېده. د دیو د خطرناک اواز چې واورېد نو ټولو بهادرانو د هغه ځای نه منډې کړې. یو ورځ یو نیکه بله د هغې مینار د پاسه الوته چې هغې د شهزادګۍ اواز واورېده. ما بچ کې بلا لاندې راکوزه شوه. چې دیوې مخې له راغې نو دی د خولې نه اور راویشته. هغې په هوا کې د غرونو شاته پورې غاړه سیند ته یې ورویشت. شهزادګۍ یریږه مه، زما سره راځه. تا زه بچ کړم، ستا ډېر شکریه. دا هم صبر راز. بلا شهزادګۍ په خپله ملا کېنوله او د هغې مینار نه یې راوباسله. هغوی بره اسمان کې الوتل. هغوی د مینار او د قلعې د پاسه والوتل. هغوی د غرونو، غارونو او سمندر د پاسه تیر شول. واه، الوتل څومره مزه کوي. دغه شان بلا او شهزادګۍ محل ته ورسېدل. خپل لور په لیدو باچا او ملکه ډېر خوشحاله شو او بلا له ډېر غټ انعام ورکړ. دې نه پس ټول عمر هغوی یو ځای په خوشحالۍ اوسېدل. شکریه چې زموږ لور دې بچ کړه. دا به زما خپله شو.